الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة او سلام رسته د هیواد او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اسلام د ژوند بشپړ نظام د چینل درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ایمان ډېر لوی نعمت د الله تعالی د معرفت او په دنیا او آخرت کې د عزت او سعادت سبب. دویم درس د ایمان پیژندنه. ایمان په لغت کې دوه مفهوم لري: د زړه باور او تصدیق، د امن او حفاظت په معنا. ایمان د بنده کړه دي، نو په دې اساس هر چا چې په به شانو په الله، ملائکو، آسماني کتابونو، پیغمبرانو، د آخرت په ورځ او د خیر او شر په تقدیر ایمان راوړ، خپل ځان د کفر، بېدینۍ او د الله تعالی د غضب او غوسې څخه په امن وګرځاوه. همدارنګه خپل وینه، مال او ځان هم محفوظ وګرځول. له همدې امله مؤمنان یو د بل په حفاظت او ساتنه کې دي. مؤمن د الله تعالی صفتي نوم دی. معنا یې دا ده چې له خپلو بندګانو سره خپلې ژمنې رښتینې ګرځوي او په آخرت کې له عذابه نجات ور په برخه کوي. په توحید او رسالت باندې د اقرار او تصدیق نوم ایمان دی. په همدې سره سره د اسلام په دایره کې داخليږي. ایمان دا چې یو شخص اقرار او تصدیق ولري چې دلته یو لوی ذات شته چې له هر عیب نه سپېڅلی او د ټولو کائناتو خالق، مالک، حاکم، بادار او ساتندوی دی. اهل سنت والجماعت د ایمان په تعریف کې آرا او نظریات لري. لومړی ډله محدثین او جمهور فقها لکه امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، امام بخاري، داود ظاهري او امام اوزاعي له درې شیانو مرکب بولي. اول د شهادت د کلمې اقرار او اعلان چې دا په حقیقت کې د اسلامي شریعت د منلو او عمل اظهار دی. په دې سره دغه شخص د اسلامي ټولنې غړی ګرځي او ټول حقوق ور په برخه کېږي. یو چا به چې په اسلام کې ځان شاملولو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شهادت د کلمې د اعلان امر ورته کاوه. دویم د زړه تصدیق. که چیرې یو څوک د شهادت په کلمه اقرار وکوي مګر په زړه کې تصدیق نه وي، اعتقادي منافق ګڼل کېږي او د تل لپاره به په دوزخ کې. دریم عمل. کامل ایمان په عمل سره تحقق مومي. ایمان قوي کېږي په طاعت سره او کمزوری کېږي په معصیت سره. مثال د ونې ده. که چیرې ونه یوازې ریښې ولري، نه خاښونه، نه یې پاڼې او نه یې میوه وي، په دغه صورت کې به ریښې وچې او له منځه ولاړې شي. دویمه ډله د ایمان په تعریف کې حنفي فقها. د حنفي فقهاو په نزد ایمان عبارت د اول د زړه تصدیق او باور او دویم په ژبه اقرار. عمل د ایمان اساس نه بلکې فرع او شاخ تشکیلوي. په ایمان کې د خلکو یو په بل فضیلت. خلق په ایمان کې یو د بل په وړاندې د دوه وجوهاتو له امله فضیلت لري. اول د علم له حیثه، د هر چا چې علم زیات وي په همغه انډول به ایمان مضبوط او قوي وي. دویم د عمل پلوه، د هر چا چې عمل غوره وي ایمان به هم مضبوط او قوي وي. نو په همدې اکتفا کوو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.